اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 14مه برخه. تیره برخه کې مو تر دې ځایه بیان کړی و چې په جزیرة العرب کې نور موحدین هم موجود ول. اوس به د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت او په دعوت سره مکلف کېدل بیان کړو. د الله جل جلاله د طرفه و رسول صلی الله علیه وسلم ته د سورة المدثر د اولو آیاتو په نزول سره یو شمیر الهي امرونه صادر سول چې دغه امرونه په ښکاره او ظاهر سره ډیر بسیط او اسانه اوامر دي، خو په حقیقت کې مقصد ډیر لوی او اثر ډیر قوي دی. په دغه نازل شویو آیاتو کې رب جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها المدثر قم فانذر. ای هغه څوک چې د وحی د هیبته څخه د ځان په کالو کې پیچلی دي، د خوب د بستر څخه ولاړ شه او خلق د الله جل جلاله د عذاب وبېروه. دلته د هر هغه چا انذار او بیرول مقصد دی چې د الله جل جلاله د رضا او د اوامرو څخه مخالفت کوي. هر هغه څوک چې په عالم کې موجود وي هغه باید د خپلو مخالفو اعمالو په بده نتیجه او سزا داسې وبېرول سي چې په زړه کې ریږد او وارخطایي پیدا سي. دوهم، وربک فکبر، او خپل رب په لویي سره یادوه. د دې مقصد دا دی چې په مځکه کې باید د هیچ چا دپاره کبریا او لویي نسي پاته. د هر متکبر او غرور شان او شوکت مات سي. لویي یوازې او یوازې یو الله جل جلاله لره ده، بې له الله بل لوی او قوي عظیم او متکبر نسته. دریم، وثیابک فطهر والرجز فهجر، او خپل کالی یا لباس پاک وساته، بد کارونه ګناه او بوتان پرېږده. مقصد دا چې هر څوک باید په خپله ظاهري او باطني پاکي سره پاک وي او په دې پاکي کې ډیر کوشش وکړي. خپل نفس باید د ګناهو د نجاست څخه داسې اندازه پاکي چې د نفس د الهي رحمت او هدایت او د نور قابل وګرځي او په بشري ټولنه کې یو مثال او نمونه سي. سالم زړونه وده ته میلان وکړي او ورجذب سي، او هغه مشکوک زړونه د د هیبت او فخامت څخه ثابت او سالم وګرځي. څلورم، ولا تمنن تستكثر، او داسې لږ احسان مه کوه چې بدل یې ډیر غواړي. د دې آیات څخه مقصد او هدف دا دی چې هر څوک خپل کوشش او فعالیت ډیر عظیم ونه بولي، بلکې نور هم همیشه په جد او جهد کې وي. د یوه کار تر خلاصولو وروسته د بل کار په شروع کولو اقدام کوي. د حق د ثابتولو دپاره ډیر جهد، ډیره تضحیه او قرباني شندي، او بیا هم دغه خپل کوششونه تر داسې اندازې هیروي لکه هیڅ یې نه وي کړي. او په آخرني آیات کې الله جل جلاله فرمایي: ولربک فاصبر، او خپل رب لره دی صبر کوه. دلته ودې ته اشاره ده چې د معاندینو د طرفه څخه به مخالفتونه او ازارونه، پسخندونه او سپکاوی ویني، تر داسې اندازې چې ستا او ستا د اصحابو د وژلو کوششونه به کیږي، او غواړي به چې ټول هغه کسان چې پر تا راګرځېدلي دي نیست او نابود وګرځوي. خو الله جل جلاله ورته فرمایي چې پر دې ټولو به په پوره قوت او اطمینان، په ډاډ او په ثبات سره صبر کوي. د خپل نفس د نفساني خوندو او لذاتو څخه به د یوه لذت په تمه نه یې، بلکې د خپل رب جل جلاله د رضا په حاصلولو کې به کوشش کوي. دغه امرونه په ظاهره څومره اسانه او بسیط دي، مګر په عمل کې څومره عظیم او فخیم دي. په خپله په دغو آیاتو کې دعوت او تبلیغ سته. اول دا چې د انذار خپله معنا او مفهوم دا دی چې په دنیا کې داسې اعمال سته چې نتیجه یې بده او کوونکي ته یې جزا ورکول کیږي. حال دا چې هر څوک په دې پوهیږي چې په دنیا کې د انسان د اعمالو جزا نسته، نو د انذار څخه مقصد دا سو چې بې له دې دنیا د ورځو څخه یو بله داسې ورځ هم سته چې په هغه کې د اعمالو جزا ورکول کیږي، چې هغه د قیامت ورځ ده. او د دې څخه دا معلومه سوه چې بې له دغه دنیوي ژوند یو بل ژوند هم سته چې هغه د آخرت ژوند دی. دغه ټول تلاوت سوي آیاتونه د بندګانو څخه خالص او صریح توحید غواړي. هر مسلمان باید د خپل ځان او خپل د نفس رضایت د نورو بندګانو د رضایت د الله جل جلاله تر رضایت پورې پرېږدي. چې د دغو تلاوت سوو آیاتو نتیجه داسې ویلی سو: اول توحید، دویم د قیامت پر ورځ ایمان، دریم د نفس پاکوالی چې د دغه پاکي دپاره دوه شیان پکار دي.
یو د ګناهو او فواحشو پرېښول او بل د خیر او فضایلو د اعمالو ډیرول. څلورم ټول کارونه به د الله جل جلاله د رضا دپاره وي. پنځم دغه ذکر سوي شیان به ټوله پس له هغه څخه وي چې د رسول صلی الله علیه و وسلم پر رسالت باندې ایمان ولري. د رسول صلی الله علیه وسلم تر قیادت او لارښوونې به لاندې وي. او بیا نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د دغو اوامرو د پوره کولو دپاره تر 20 کاله زیات جد او جهد وکړي. نه بیا استراحت کړی دی، نه آرام، او نه بیا د خپل ځان دپاره ژوند کړی دی، نه د خپلې کورنۍ دپاره. پاته ټول عمر یې په دعوت الله او جهاد فی سبیل الله کې تیر کړی دی. د رسالت دروند بار یې پر اوږو اخیستی و. د ټولې مځکې لوی امانت یې پر غاړه و. د ټولې عقیدې اصلاح یې وظیفه وه او د دغه کار دپاره یې 2 قسمه جهاد کړی دی. د رسالت په 23 کلنۍ موده کې همیشه په معرکه کې ولاړو. له کومه وخته چې یې دغه الهي امرونه اورېدلي دي، د دغې وظیفې څخه بیا هیڅ نه دی مشغوله کړی. الله دې زموږ او د ټول بشریت له طرفه د خیر بدله او عوض ورکړي. امین یا رب العالمین. زموږ راتلونکی بحث ټول د رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اوږده او د مشکلاتو څخه ډک جهاد یو نمونه ده چې دغه ټوله موده بیا رسول صلی الله علیه و آله وسلم نه آرام کړی دی، نه استراحت. او خدیجې رضی الله عنها مبارک ته به ویل یا خدیجه د خوب او آرام، راحت او استراحت وخت تیر سو، اوس د دعوت او د جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولی سو چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دعوت موده و 2 زمانو ته وویشو چې یوه د مکې مکرمې زمانه ده چې تقریبا 14 کاله یې په بر کې نیولي دي، او بله یې د مدینې منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله یې دوام وکړي. بیا تر دغه هره زمانه باندې چې شروع او پیل وسی، نو د هره زمانه په خاص مرحلو باندې ویشل کیږي چې هره مرحله د نورو مرحلو څخه په خاص خصوصیاتو باندې فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولی سو چې د مکې مکرمې زمانه و 3 مرحلو ته وویشو. اوله مرحله یې پټ او سري دعوت و چې 3 کاله یې دوام درلود. دویمه مرحله یې د اهل مکې څخه په ښکاره باندې دعوت چې د بعثت د 4م کال څخه شروع سو او د بعثت د 10م کال تر اخره پورې دوام وکړي. دریمه مرحله د مکې مکرمې د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10م کال د اخره څخه شروع سو او بیا تر هجرت پورې دوام درلودی. خو د مدینې منورې د وخت او د زمانې مرحلې به بیا په هغه خپل ځای کې په تفصیل سره درته بیان شي ان شاء الله تعالی. د مکې مکرمې د دور اوله مرحله چې سری دعوت او یا پټ دعوت هغه 3 کلونه دي. دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز و او کعبه شریفه د ټولو عربو دپاره د دوی د باطل دین په مقدسه بوتانو باندې ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسېدل نسبت و هغه لیرې ځایو ته ډېر سخت او مشکل کار و. دلته او په دغسې ځای کې و داسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت و چې مشکلات او تکالیف تاثیر نشي پر کولی. او په داسې ځای کې هنر او حکمت دا دی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سري وي. دا د دې دپاره چې ټول اهل مکه چې د ټول اهل مکې ته ناڅاپه یو داسې کار ورونه فرمایل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپاروي. نو د عقل تقاضا دا و چې رسول صلی الله علیه و وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کړي چې هغه د ده کورنۍ یا په ده پورې مشتي خلک وي یا د ده اشنایان وي او هر هغه څوک اسلام ته راوبولي چې په هغو کې د خیر علامې موجودې وي او داسې څوک دعوت کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم دوی پیژني او دوی بیا رسول صلی الله علیه وسلم پیژني. یعنی دته دا معلومه وي چې دا خلک حق او خیر خوښوي او هغوی ته بیا رسول صلی الله علیه وسلم په صدق او د اصلاح په صفت ور معلومي او د هغو څخه بیا هغو کسانو ته د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورسیږي چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په عظمت او د نفس په پاکوالي او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه لري. په هغو کسانو کې چې اسلامي تاریخ یې د السابقون اولین په نامه سره یادوي چې د هغو په مقدمه کې 4 نفره ول چې اول پلای ایمان راوړي او د دین نبوي اول ګلان دغه دي. اول ام المؤمنین
حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم صادقه او مخلصه زوجه. دویم د رسول صلی الله علیه وسلم آزاد کړل سوی مریی زید ابن حارثه ابن شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې زید ابن محمد به ورته ویل کېدل. دریم د رسول صلی الله علیه وسلم د اکا زوی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه چې په دغه وخت کې معصوم او هلک او د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی. څلورم د رسول صلی الله علیه وسلم خوږ او صادق ملګری ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دغه څلور نفره د دعوت په اولو ورځو کې ایمان راوړی دي. اوس به د دغو څلور نفرو په تفصیل سره معرفي کېدل درته وشي. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه چې د مخه معرفي سوې ده و تکرار ته ضرورت نشته. دویم زید ابن حارثه چې زید ابن محمد به ورته ویل کېدل. دا چې رسول صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه په زویوالي نیولی و هغه لره یو قصه سته. هغه دا چې زید کوچنی و او په خپله قبیله او کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی. د عربو د قبیلو خو دا عادت او تجارت و چې همیشه به یې د یوې قبیلې پر بلې قبیلې باندې تیری او تجاوز کوئ. حیوانات او انسانان به یې نیول. خو یو وخت دغه زید چې په خپله قبیله کې اوسېدی یو بلې قبیلې حمله پر وکوله چې په دغه وخت کې د زید عمر 8 کاله و او زید هم د بندیانو په جمله کې بوتلی او بیا یې د مریی په شکل باندې خرڅ کړي. او په بل روایت کې بیا وایي چې زید د 8 کاله و چې مور یې د خپلو دوستانو د لیدلو دپاره د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته تله او زید یې هم د ځان سره ملګری کړی و. په لار کې د بني القین قبیله پر پیښه سوه او زید یې ځینې بوتی. بیا د مریی پر ډول د حبشه په بازار کې خرڅ کړي. حکیم ابن حزام چې د مکې مکرمې د قریشو څخه و د نورو مرییانو سره دغه زید هم رانیوی او بیا یې خدیجې رضی الله عنها ته په هدیه کې ورکړي. خدیجې رضی الله عنها بیا د رسول صلی الله علیه وسلم سره تر واده کولو وروسته و رسول صلی الله علیه وسلم ته په هدیه کې ورکړي. د زید پلار چې حارثه نومېدی په زید پسې ډېر غمجن و او همیشه به په تلاش کې و چې چیرې به پیدا کړم. په دې کې کلونه تیر سول چې پلار په زوی پسې ګرځي څو په آخر کې دا معلومات ورته وشو چې زوی یې په مکه مکرمه کې دی. نو د خپله وروره سره را رهي سو او مکې مکرمې ته رالی. زوی یې پیدا کړی او د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه وسلم دی ورلی. البته دا قصه د مخه تر بیاسته وله. ولیا محمد صلی الله علیه وسلم دغه زید زما زوی دی او دی مریی نه بلکې حر دی خو دشمنانو خرڅ کړلی دی. زه اوس راغلی یم او غواړم چې دغه خپل زوی ستا څخه رانیسم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا خرڅوم یا نه مګر یو کار به وکړم هغه دا چې په خپله به زید ته اختیار ورکړم که ستا سره ځي در سره ولاړ دي سي او زما له طرفه بې قیمته دی آزاد دی او که زما سره پاتېږي پاتې دي سي. د زید خوښ او اختیار. د زید پلار حارثه په دې خبره باندې ډېر خوشحاله سو چې دا ډېر ښه اختیار دی ځکه حارثه پوهېدی که یو چا ته اختیار ورکړل سي چې مریی پاتې کېږي او که د پلاره سره ځي هغه حتما د پلاره سره ځي. رسول صلی الله علیه وسلم زید راوغوښتې او پوښتنه یې ځینې وکوله چې دغه نفر پیژنې؟ زید هو دا زما پلار دی او دغه بل مې اکا دی. نو پلار خپل زوی زید ته وویل زوی محمد صلی الله علیه وسلم تا ته اختیار درکړی دی دلته د ده سره مریی پاتې کېږي او که زما سره ځې. زید وویل والله تر محمد صلی الله علیه وسلم هیڅ څوک نه خوښوم او نه یې څوک اختیاروم. دا تر بعثت د مخه د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاقو له دغه ځایه د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق او ګزاره معلومیږي چې حتی د مریی سره په څنګه ښه ژوند او د مهربانۍ او د محبت څخه ډکه ګزاره ورسره کوله. او زید نور هم وویل والله زما ګمان داسې نه دی چې مور او پلار دې داسې ښه او محبت را سره وکړي او داسې ښه د محبت ژوند دې را سره وکړي لکه محمد صلی الله علیه وسلم چې را سره کوي. تاسې دې رحمت او مهربانۍ او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر رسول صلی الله علیه وسلم یې د یو مریی سره کوي تر داسې اندازې چې هغه مریی د رسول صلی الله علیه وسلم سره پاتېږي او د مور و پلار سره تلل نه غواړي. دغه اخلاق یې د مخه تر دې و چې وحی ورته نازل سي او د الله د طرفه په رسالت سره اختیار کړل سي. نو ځکه به خلکو صادق الامین ورته ویل او زید پر دې ټینګار کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره زه پاتېږم او د پلار سره نه ځم. د زید پلار چې حارثه و په تعجب کې سو چې دا څنګه کېدلی سي چې یو چا لره دي مالک تر پلار خوښ وي
نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې د حارثه زړه مطمئن سي زید یې تر لاس ونیوی او د قریشو په حضور کې یې دا اعلان وکوي چې دغه زید آزاد او حر دی او بیا دا هم ورسره وویل چې زید زما زوی دی. تر اسلام د مخه او د جاهلیت په وختو کې په عربو کې داسې ول چې یو چا به پردی څوک خپل زوی وګرځوی هغه به په ټولو احکامو او معاملاتو کې داسې سو لکه د ده نسبي او واقعي زوی، یعنی په میراث د نکاح په حراموالي کې او په داسې نورو مسایلو کې به د واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی. نو خود تر دغه ورځې وروسته زید ته زید ابن محمد ویل کېدل تر څو چې دغه د تبني یعنی د بل چا زوی د ځان زوی ګرځول په اسلام کې منع شول. څنګه چې پس له بعثت رسول صلی الله علیه وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړل شو او دغه زید د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی او رسول صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت کړی نو زید هم مسلمان شو. دریم نفر چې په اسلام مشرفه شوی دی هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې اوسېدی، هغه حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله عنه د اوسېدلو سبب دا و چې ابو طالب ډیر غریب و او دا واقعا هم تر بعثت د مخه وه. ابو طالب دونه غریب او مسکین و چې د خپلو اولادو نفقه نسوی برابرولی او د خپلو اولادو نفقه پر تکلیف و. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل اکا عباس رضی الله عنه ته ورغلی او ورته ویې ویل ای اکا ته د ابو طالب په غریبۍ او مسکنت باندې خبر یې، حتی د خپلو اولادو خواړه او نفقه هم نشي برابرولی. که دې خوښه وي وربسو او موږ به هر یو د ده د اولادو څخه یو واخلو چې زموږ سره به اوسېږي، د هغو کفالت به وکړو، یعنې خواړه او مصرف به یې پر خپل ځان کړو. عباس رضی الله عنه مبارک دا خبره ورسره خوښه کړه. ول سید نو بیا دوی ټول رالل او ابو طالب ته کښېنستل او ورته ویل چې موږ دا سره جوړه کړې ده چې موږ هر یو به ستا د زامنو څخه یو اخلو او زموږ سره به وي. ابو طالب وویل که عقیل راپرېږدي په نورو کې ستاسې خوښه ده. عقیل د ابو طالب هغه مشر زوی دی. دا راپرېږدي د عقیل زما سره به د ژوند په کارو کې مرسته کوي. دوی هم عقیل ورپرېښوی او هر یوه د ابو طالب یو اولاد د ځان سره بوتی. رسول صلی الله علیه وسلم علی ابن ابي طالب راوستی، ځکه علی رضی الله عنه په هغه وخت کې هم پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې ګران و، نو ځکه یې حضرت علی صاحب د رسول صلی الله علیه وسلم سره رالی او په کور کې یې تربیه کړی. حضرت علی رضی الله عنه هیڅ وخت د بت عبادت یا بت ته سجده نه ده کړې، ځکه دی د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی او تربیه سو. او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د ده مخ مکرم کړی دی په دې سبب باندې چې ده هیڅ کله و بتانو ته عبادت نه دی کړی. او دا د دې جملې د ویلو سبب و چې موږ د علي رضی الله عنه د نامه سره کرم الله تعالی وجهه وایو. نو علي رضی الله عنه هم مسلمان شو چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی. او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم لونو چې رقیه وه، زینب او ام کلثوم او فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین دوی ایمان راوړی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم په کورنۍ کې دننه د ایمان راوړلو ترتیب و. خو د رسول صلی الله علیه وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اول نفر چې اسلام ته دعوت شوی دی او هغه هم بې له پوښتنې او دلیل څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر څوک چې مې اسلام ته رابللی دی د اسلام په باره کې بحث او نقاش راسره کړی دی، پوښتنې او معلومات یې راڅخه کړي دي بې له ابوبکر. فقط رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه د الله له طرفه رسول یم. ابوبکر رضی الله عنه مبارک وویل اشهد انک رسول الله، شهیدي ادا کوم چې ته رسول الله یې، بې له نقاشه بې له بحثه بې له پوښتنې چې کله او څنګه، او دا یې هم نه وپوښتل چې څنګه دین دی او د کومه راغلی دی، هېڅ پوښتنه یې ونه کړله. صدیق اکبر رضی الله عنه د اولې لحظې څخه صدیق و. دا ولې ذکر ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق، امانت، صدق او صداقت دا پوره ور معلومول او رسول صلی الله علیه وسلم یې پوره پیژندی او په دې پوهېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ کله د حقیقت سره مخالفه خبره نه کوي او نه یې کړې ده. پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اسلام مشرفه شو خو نو سمدستي په تبلیغ او په دعوت باندې شروع وکوله. څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الفت او د محبت خاوند و،
پوست او نرم سړی و، ښه اخلاق یې درلودل. د ده د قوم خلک به د ده د علم او د تجارت او د ده د ښو اخلاقو او د پوهې په سبب ورته راتلل. نو ده هم د هغو کسانو په دعوت باندې شروع وکوله چې د ده ملګري او مجلسیان ول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت سره په اولو ورځو کې دغه کسان مسلمانان سوي دي: عثمان ابن عفان الاموي، زبیر ابن العوام الاسدي چې ځوان او د شپاړس کلو، عبدالرحمن ابن العوف، سعد ابن ابي وقاص چې د قوم په اساس باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د ماما زوی بلل کیږي، طلحه ابن عبید الله. دغه ټول د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي. دغه اته نفره د اسلام اوله ډله او د محمدي دعوت اول ګلان دي. دغه کار د واقعي او صادق مسلمان کار دی. کله چې ایمان راوړي په هغه لحظه یې په دعوت باندې شروع وکول چې دا د ابوبکر صدیق صدق او تصدیق دی. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر ټول امت غوره او بهتره دی، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي: لو وزن ایمان الامه بایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر. یعنی که د ابوبکر ایمان د ټول امت د ایمان سره وتلل سي، د ابوبکر ایمان به پر دروند سي. او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: والله ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر. یعنی والله پس د انبیاو څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. نو د رسول صلی الله علیه وسلم په شهیدي سره پس له انبیاو څخه ښه او بهتر د ټولو خلکو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا د صدیق اکبر رضی الله عنه مقام او درجه ده، او دا یې پیداکاري وه چې د اسلام په شروع او ابتدا کې یوازې د دعوت دپاره دغسې خدمت وکوئ چې د 10 مبشرو څخه 5 نفرو د ده رضی الله عنه پر لاس باندې اسلام راوړ. او د هغه کسانو څخه چې په اول او په شروع کې په اسلام مشرفه سوي دي د ځینو نومونه داسې دي: بلال ابن ابي رباح الحبشي، د دې امت امین ابو عبیده عامر ابن جراح، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، ارقم ابن ابي الارقم، عثمان ابن مزعون، او د ده دوه ورونه قدامه او عبدالله، عبیده ابن الحارث ابن المطلب، سعید ابن زید، او د ده ښځه فاطمه بنت الخطاب چې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه خور ده، خباب ابن الارت، عبدالله ابن مسعود، او ځینې نور خلک رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې دغه نفرو ته السابقون الاولون ویل کیږي. دغه ذکر سوي خلک په پټه مسلمانان سوي ول، او رسول صلی الله علیه وسلم به د تعلیم او د ښوونې دپاره په پټه سره یوځای کول او دین به یې ورښوی، ځکه تر اوسه پورې دعوت سري او فردي و. کله چې په دغو کسانو کې اسلام وار په وار نور هم نشریدی، نو د یوه نفر چې به د عبادت کولو اراده سوه، نو به د مکې مکرمې په شیلو کې د قریشو د سترګو څخه نهام پټ یو ځای هلته ودرېدی، او هلته به یې په پټه د خپل رب جل جلاله عبادت کوی. او بیا چې د دغو مسلمانانو شمیر 10 نفرو ته ورسېدی چې په دې عدد کې نارینه او ښځې دواړه داخل دي، بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم د دوی د اجتماع او د تعلیم دپاره د دوی څخه د یو نفر کور اختیار کړي چې دغه کور د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله عنه کور و. دلته به د تعلیم او دیني لارښوونو دپاره سره یو ځای کېږو. د سورة المدثر تر نزول وروسته پرلپسې وحی نازلېدې چې د دغه وخت نازل سوي آیاتونه د نفس پر پاکۍ او د ګناهو پر پرېښولو باندې مشتمل ول. د اور او د جنت بیان پکښې موجود و. مؤمنان یې په داسې فضا کې تربیه کول چې د مشرکانو د وجود او د ټولنې څخه یې ډېر فرق درلودی. د دغې مرحلې دعوت که څه هم سري او فردي و، خو بیا هم قریشو ته ځینې اخبار رسېدل، خو قریشو کومه خاصه پروا نه پکې کېدله. امام غزالی رحمه الله وایي چې د اسلام او د مسلمانانو دعوت د دې ځینې معلومات قریشو ته ورسېدل، خو سر یې نه په ګرځوئ. شاید دوی دا فکر کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم به هم د هغو کسانو څخه وي چې د مخه پیدا سوي ول چې په الوهیت او د الله جل جلاله په حقوق کې خبرې کولې، لکه قیس ابن ساعده، زید ابن عمرو ابن نفیل او داسې نور خلک. خو بیا هم د رسول صلی الله علیه وسلم اخبار نشریدل او د هغه د تاثیر څخه د قریشو په زړه کې بیره پیدا سوه، او د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت مراقبت یې شروع کړ. په دغه حال کې 3 کاله تیر سول. بیا هم دعوت سري او فردي دی. په دې موده کې د مسلمانانو یو کوچنۍ ډله جوړه سوه چې د دوی په منځ کې مطلق ورورګلوي او د تعاون ژوند و،
او بیا داسې وحی نازلېدلی چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې سره مکلف شو چې خپل قوم ته د اسلام اعلان وکړي او د دوی د باطل دین په مقابل کې ودرېږي او د دوی د بوتانو ماهیت او اهمیت ورته بیان کړي. د مکې د دور هغه دویمه مرحله چې په ښکاره سره دعوت و. کله چې الله جل جلاله دا قول نازل شو په سورة حجر 4 لمبر آیات کې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم جهر او ښکاره کړه هغه شی چې ته په امر سوی او مخ واړوه د مشرکانو څخه، یعنی د دوی د خبرو او د ویناو څه مخ واړوه او په هغه هېڅ پروا مه کوه، په ښکاره ډول سره خپل تبلیغ او دعوت کوه، دوی په تا هېڅ نشي کولی. د دې آیاتو په نزول سره رسول صلی الله علیه وسلم امر کړل شو چې اسلام ته دعوت عام کړي، یوازې دا نه چې خپل اقارب دوستان او هغه څوک چې ستا پر شاوخوا دي هغه اسلام ته دعوت کړي، بلکې عام او ټولو خلکو ته د توحید او د اسلام دعوت شروع کړي. نو د دغې ورځې په سهار رسول صلی الله علیه وسلم د ابي قبیس غره ته وختئ. د ابي قبیس غر هغه کعبې شریف ته تر ټولو نږدې غر دی کوم چې اوس پر هغه باندې یو قصر جوړ شوی دی، د صفا د غونډۍ سره مشتی غر دی. دغه غر کعبې شریفې او د قریشو د ناستې ځایو ته ډېر نږدې و او هر څوک چې د کعبې شریفې طرف ته وي او د غره شا یعنی د غره هغه بل طرف بیا نه ویني، نو رسول صلی الله علیه وسلم د ابي قبیس وغره ته وختئ او په لوړ اواز سره یې ناره وکوله وا صباحا وا صباحا. دغه ناره د قریشو د خطر ناره وه. کله چې به د دشمن لښکر پر رالی یا به یو بل عمومي شر او خطر پیښ شو قریشو به دغه ناره کول. نو قریش د دغې نارې په اورېدلو سره پوه شو چې خطر دی. پوښتنه یې وکوله چې ناره کوونکی څوک دی؟ ول صادق الامین دی. خلکو په خپل منځ کې سره نارې کې هلئ ژر سئ، صادق الامین درواغ نه وایي، خامخا یو خطر شته. نو ټول قریش د ابي قبیس د غره و طرف ته و رسول صلی الله علیه وسلم ته راټول شول. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که زه درته ووایم چې د دغه غره تر شا یو مسلح لښکر ولاړ دی او غواړي چې پر تاسې حمله وکړي، تاسې یې منئ؟ قریش وویل هو، هېڅکله ستا څخه موږ خلاف او درواغ نه دي اورېدلي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه تاسې د الله له سخت عذابه بیروم او زه تاسې ته د الله د طرفه څخه رسول یم. دلته نو د رسول صلی الله علیه وسلم اکا چې نوم یې عبدالعزا او لقب یې ابولهب دی هغه ورته وویل تبا لکه، تا لره دې هلاک وي، د دغه دپاره دې موږ راوغوښتلو، خپل کارونه مو پرېښول چې ستا خبرې واورو. ابولهب نورو خلکو ته وویل ځئ ځئ خپلو کارو ته مو ولاړ سئ، او خلک یې بېرته د رسول صلی الله علیه وسلم څخه رهي سول او هغه یې پسې واخیستل. خلک دلته د ابولهب لعنت الله تعالی علیه دې پسې واخیستل. نو د ده په باره کې د آیاتونه نازل شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا خو ابولهب چې د اولې ورځې څخه یې خپل ټول عمر د اسلام په دښمنۍ کې تیر کړی دی چې قصې به یې وروسته درته راسي. همدارنګه د ده ښځه چې ام جمیل ورته ویل کېدل د ابو سفیان ابن حرب خور وه، د اسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم سرسخته دښمنه وه. دې به همیشه زوزان لرونکي لرګي یا شخلې راوړلې او د هغو زوزان به یې د رسول صلی الله علیه وسلم په لار کې ایښول. کتل به یې چې رسول صلی الله علیه وسلم پر کومه لار تیریږي، پر هغه لار به زوزان وپاشل چې دغه زوزان د رسول صلی الله علیه وسلم په مبارکو پښو ننوځي او آزار دا ورکړي. نو ځکه الله جل جلاله وفرمایل وامرأته حمالة الحطب، یعنی د ده ښځه به د دوزخ د اور لمبو ته په داسې حال کې ننوځي چې دوزخ ته به د لرګو د بار وړونکې وي. فی جیدها حبل من مسد، د دې په غاړه کې به د اور رسۍ وي. د دغه آیات شریف په ترجمه کې ډیر مفسرین وایي چې په دوزخ کې به د دې په غاړه کې د اور امیل یا غړګۍ وي، ځکه دې یو ډیره قیامت بها غړګۍ یا امیل درلودی او دې په لات او په عزا سره قسم یاد کړی و چې زه به دغه خپل امیل د محمد صلی الله علیه وسلم په دښمنۍ کې مصرفوم. نو الله جل جلاله به د دغه عمل په عوض او د دې پر ځای باندې په دوزخ کې د اور امیل یا غړګۍ ور په غاړه کې
او د دې بدبختي مرګ په ډیر عجیب شکل سره و. هغه دا چې دې یو وخت د بوټو یا د لرګو بار راخستی و، پر لارې ستړې شوه، نو یې دغه بار و یو لوی ډبرې ته کښېښوی چې په هغه ځای کې ځان وساکي. د الله جل جلاله په امر سره د بار رسۍ د دې په غاړه کې غوټه شوه او بار د ډبرې شاته ولوېدی.